سلامونه، وخت مو بخیر. په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. په دې ویډیو کې به دا زده کړه وکړو چې څنګه یو نوی ډیټابیس د پخوانیو حسابونو سره جوړ کړو. په دې ویډیو کې به لاندې چارې ترسره کړو. اکسل فایل ته د پخوانیو حسابونو لیږدول، د نوي ډیټابیس جوړول، د پخوانیو حسابونو اپلوډ کول نوي ډیټابیس ته. په لومړۍ برخه کې موږ تصفیه شوي یا اوکې شوي پخواني حسابونه د اکسل یو فایل ته لیږدوو. د دې چارې لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم خلاصوو، د پخوانیو حسابونو ډیټابیس ته ننوځو، له ډاشبورډه د حسابونو برخې ته ځو. دلته ټول حسابونه تاسې لیدلی شئ. دا هغه حسابونه دي چې له دې وړاندې تصفیه شوي دي یا اوکې شوي دي. د دې لپاره چې دغه حسابونه موږ یو اکسل فایل ته پورته کړو، د راپور برخې ته ورځو او دلته د اکسل په تڼۍ باندې کلیک کوو. اوس د فایل د خوندي کولو لپاره یو مسیر یا یو ځای ټاکو. مثلا په ډي ډرایو کې یو فولډر جوړو د ورلډ بیلانس په نوم باندې. وروسته بیا سلیکټ فولډر باندې کلیک کوو او له دې چارې سره پخواني حسابونه د اکسل یو فایل په بڼه باندې موږ ډاونلوډ کړل او یو ځای کې مو خوندي کړل. اوس مهال کله چې موږ وتوانیدو پخواني حسابونه ټول د اکسل په ډول باندې په کمپیوټر کې خوندي کړو، یو نوی ډیټابیس جوړو. د نوي ډیټابیس د جوړولو لپاره باید دغه چارې ترسره کړو. په لومړي سر کې له پخواني ډیټابیس څخه وځو، د نوي ډیټابیس جوړولو تڼۍ باندې دلته کلیک کوو. په ښکاره شوې فورمه کې د شرکت ټول معلومات لیکو، مثلا د شرکت نوم، پته، د اړیکې شمیره او نور ټول جزئیات هم اختیاري دي. که تاسو لیکل ښه به وي او که نه یې لیکئ ترې تیر شئ. وروسته د راتلونکي په برخه باندې کلیک کوو او بیا ځل په راتلونکي باندې کلیک کوو. دلته کولی شو خزانه 0 پرېږدو یا وروسته یې تنظیم کړو. بیا هم راتلونکي برخه باندې کلیک کوو او اوس د ډیټابیس د خوندي کېدو ځای ښکاري چې سی ډرایو دی. خو غوره دا ده چې موږ ډي یا ای ډرایو وټاکو، ترڅو که چیرې وینډوز خراب شي یا کومه تخنیکي ستونزه کمپیوټر ته پیدا شي، زموږ ډیټابیس خوندي پاتې شي. د دغه چارې لپاره لومړی ډي ډرایو باندې کلیک کوو، بیا یو نوی فولډر جوړو د ناکامورا ډي بي په نوم باندې او وروسته بیا پر سلیکټ فولډر باندې کلیک کوو. په پای کې د نوي ډیټابیس لپاره نوم ټاکو، مثلا ناکامورا ډي بي، او د مدیر نوم لیکو، یو پټ نوم ټاکو او بیا یې تکرارا هم د تایید په موخه باندې لیکو. په آخر کې په جوړولو باندې کلیک کوو. اوس د پټ نوم له لیکلو سره سم نوي ډیټابیس ته ننوځو او داشبورډ ته رسیږو. اوس مهال چې موږ د نوي ډیټابیس په داشبورډ کې یو، د پخوانیو حسابونو لیږدولو لپاره کله چې د حسابونو برخې ته لاړ شو، ګورو چې صرف د سیستم حسابونه اوس مهال شته. د پخوانیو حسابونو د لیږدولو لپاره تنظیماتو ته ځو، بیا د پرمختللي یا بریون برخې تنظیماتو برخې ته داخلیږو. حسابونه پورته کړئ باندې کلیک کوو. هغه فولډر پیدا کوو چیرې چې اکسل فایل مو خوندي کړی وي او په اوپن باندې کلیک کوو. اوس ټول پخواني حسابونه د خپلو بیلانسونو سره نوي ډیټابیس ته ولیږدول شول. که یو حساب خلاص کړئ او به ګورئ چې ټول بیلانسونه سم انتقال شوي دي. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.